ایلن ماسک، جاف بیسز، وارن بوفیټ، زه، ته، احمد، محمود، دا ټول خلک چې ګورئ دا ټول 4 ساعته وخت لري. ولې فقط 1% خلک له دغه 4 ساعتو غوره ګټه اخلي. 1% خلک دغه 4 ساعته د ده لپاره استفاده کوي تر څو غوره ژوند ولري، تر څو خپل ژوند بدل کړي، تر څو د خپلې کورنۍ ژوند بدل کړي، تر څو د ځان سربیره په دغسې ټولنه کې د زرګونو میلیونونه خلکو ژوند بدل کړي. فقط 1% خلک، او دې ته وایي د قربانۍ لیوالتیا. که تاسو چېرته غواړئ غوره ژوند ولرئ، که تاسو چېرته غواړئ غوره ځایونو ته ورسېږئ، که تاسو چېرته غواړئ د نورو په زړونو رهبریت ترسره کوئ، د نورو په زړونو پاچاهي ترسره کوئ او یو ځای ته ورسېږئ، باید د نن راحتي له یاده وباسئ، باید د نن سهولتونه له یاده وباسئ، باید نن چې څه لرئ د راتلونکي لپاره قرباني کوئ، زحمت وباسئ، ژوند ته مخه وکئ، بې ځایه پارټیانو نه تېرېږئ، د بې ځایه ملګرتیاو ناستو څخه تېرېږئ، د بې ځایه فلمونو کتلو څخه تېرېږئ، په ټیک ټاک، یوټیوب، انسټاګرام کې بې ځایه ویډیوګان لیدلو څخه تېرېږئ. راشئ په خپل ځان فوکس وکئ، په خپل ژوند فوکس وکئ. که بلال د خپل ژوند څخه غوره ګټه اخیستلی شي، تاسې هم اخیستلی شئ. که احمد د خپل ژوند څخه غوره ګټه اخیستلی شي، تاسې هم اخیستلی شئ. فقط فرق او توفیر په دې کې دی چې بلال یې غواړي، احمد یې غواړي. آیا ته یې غواړې؟ که غواړې نو کمنټ کې ولیکه هو زه هم غوره ژوند غواړم.